नो कम्पिटिशन नो प्रोग्रेस। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। د दुनिया ډیولپ کنټریز که په یو سایډ باندې په آرټیفیشل انټیلیجنس او په روبوټ ټیکنالوژي کې مقابله کوي او د خپل عوامو ژوند پرسکون جوړوي، نو په بل سایډ باندې د دنیا داسې ډیولپینګ کنټریز اوس هم شته چې هغه د خپل بجټ بلها حساب په جنگي سازو سامان اغوستو باندې خرج کوي. د دې باوجود چې د هغو د آبادۍ بلها حساب اوس هم د پاورټي لاین نه لاندې ژوند تیروي. د عام ریس نه هټ کر نن دغه دواړو ملکونو د اکانومي کمپیریزن کوو چې په دې کې کوم یو ملک مخکې دی او د کوم یو ملک اکانومي مضبوطه ده. ناظرین، د کوم دوه ډیولپینګ کنټریز د اکانومي چې موږ کمپیریزن کوو په هغه کې یو اټمی طاقت پاکستان دی او بل اټمی طاقت انډیا دی. ناظرین، په جدید دور کې اکنامک سټیبیلیټي نه بغیر په یو پیړ کې هم ترقی ناممکن ده او اکنامک سټیبیلیټي په هر یو پیړ کې د ترقی لپاره د بیک بون حیثیت لري. هم د دې وجه نه د دواړو ملکونو د اکانومي کمپیریزن ډیر زیات لازمي دی چې په دې پیړ کې کوم یو ملک مخکې دی. دوستانو، د معیشت په میدان کې پاکستان د دنیا په سطح باندې په 46 نمبر باندې لوی معیشت لري. د دې په مقابله کې روایتي حریف انډیا د دنیا په سطح باندې په 5 نمبر باندې لوی معیشت لري. د 2023 د اعدادو شمار مطابق د پاکستان ټوټل جی ډی پی 341 بلین ډالر و او د دې په مقابله کې د روایتي حریف انډیا جی ډی پی 3732 بلین ډالر و. دغسې د انډیا ټوټل جی ډی پی د پاکستان په نسبت باندې 11 ګنا زیاته وه. د دې سره سره د انډیا یو سټیټ مهاراشټرا جی ډی پی هم د پاکستان نه ډیره زیاته وه چې 398 بلین ډالر وه. د 2007 پورې د پاکستان اکنامک ریکارډ د انډیا په نسبت باندې ډیر زیات ښه و، او د دې نه وروسته انډیا خپل اکنامک پوزیشن ډیر زیات مستحکم کو. دغسې د دې سره سره موجوده د پاکستان پر کیپټا انکم که 1474 ډالر دی، نو د دې په مقابله کې د روایتي حریف پر کیپټا انکم 2612.4 ډالر دی. که په یو سایډ باندې د پاکستان جی ډی پی گروث ریټ صرف او صرف 6.1% دی، نو په مقابله کې د انډیا جی ډی پی گروث ریټ 7% دی. د 2024 د اعدادو شمار مطابق په پاکستان کې انفلیشن ریټ 28.3% دی او د دې په مقابله کې د انډیا انفلیشن ریټ صرف او صرف 5.1% دی. نو په دې کې هم د انډیا پوزیشن ډیر زیات مستحکم دی. ناظرین، د 2021 د اعدادو شمار مطابق په پاکستان کې چې کوم خلک د پاورټي لاین نه لاندې ژوند تیروي چې د هغو د ورځې آمدن د 3.2 ډالر نه هم کم دی، د هغو تعداد 35.5% دی. د دې په مقابله کې د روایتي حریف انډیا کې هغه خلک چې د هغه د پاورټي لاین نه لاندې ژوند تیروي او د هغو د ورځې آمدن د 2.1 ډالر نه کم دی، د هغو تعداد 11.9% دی. دوستانو، د تجارت په میدان کې د پاکستان ټوټل امپورټ که په یو سایډ باندې 60 بلین ډالر دی، نو د دې په مقابله کې د روایتي حریف ټوټل امپورټ 892 بلین ډالر دی. دغسې د ایکسپورټ په مد کې که په یو سایډ باندې د پاکستان ټوټل ایکسپورټ صرف او صرف 35 بلین ډالر دی، نو د دې په مقابله کې د روایتي حریف انډیا ټوټل ایکسپورټ 770 بلین ډالر دی. ناظرین، د دې سره سره د دواړو ملکونو د زر مبادله په ذخایر کې هم ډیر زیات ګیپ دی. که په یو سایډ باندې د پاکستان ټوټل د زر مبادله ذخایر د 2024 د اعدادو شمار مطابق صرف او صرف 8.1 بلین ډالر دی، نو د دې په مقابله کې د روایتي حریف انډیا د زر مبادله ذخایر 642.4 بلین ډالر دی. ویور سوال دا پیدا کیږي چې ولې د پاکستان پوزیشن دومره زیات کمزورې دی او د دې په مقابله کې د انډیا پوزیشن دومره زیات مستحکم دی. د دې بنیادی وجہ په انډیا کې پولیټیکل سټیبیلیټي ده، چونکه په پاکستان کې پولیټیکل سټیبیلیټي شته نه،
دلته کرپشن دی، لا اینڈ آرډر سچویشن ډیر کمزوری دی، امن صورتحال هم ډیر خراب دی. نو څوک هم دلته نه غواړي چې خپله سرمایه‌کاري په داسې ماحول کې وکړي. نو همدا وجه ده چې په انډیا کې د بزنس یو ګروپ ټاټا ټوټل مارکیټ ویلیو د پاکستان د ټوټل بجټ نه ډیر زیات دی چې د هغې ټوټل ویلیو 364 بلین ډالر دی. دا د پاکستان او د انډیا د اکانومي متعلق څه اهم معلومات. خپل ډیر خیال ساتئ.